په کندهار کې د سنوفارما په نوم د درملو تولید ځای د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د درملو د دې سترې تولیدي خوندې لومړۍ څانګه 3 برخې لري چې اوس د خپلې دویمې څانګې کار هم پیل کړی دی. د معلوماتو له مخې د دې کارخونې لومړۍ برخه د 8 کاري ساعتونو پر مهال 15 میلیونه او 600,000 ګولۍ، 2 میلیونه کپسول او 80,000 بوتله شربت جوړوي. د مسؤلینو په خبره تر دې مهاله 15 ډول درمل بازار ته وړاندې کړي چې تر دې دمه د درملو په برخه کې 95% د هیواد داخلي مارکیټ هم خپل کړی دی. دوهم پاس افتتاح وسوه د تدافکاری ده. البته د بنیاد د ایښولو پروګرام هم په مخ کې لرو چې ډیر ژر به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدان اوسو چې دوهم او دریم پاس به ورې موږ شروع کوو چې داغه لپاره هم اضافه تر 10 میلیونه ډالر داغه لپاره یو بجټ ته موږ ورته خاص کړی دی. موږ کدلته دغه دوهم پاس مکمل سي اضافه تر 1000 کسان بل کار کوي ان شاء الله ډایرکټ په د پروډکشن کې. د ښاغلي صدیق په خبره د لومړۍ څانګې تر څنګ د سنوفارما د دوهمې څانګې چاري د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل کړي چې دا به هم ډول ډول درمل تولیدوي. د ښاغلي صدیق په خبره د دوهمې برخې د فعالیت سره سم به 1000 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابر سي. امید شته چې موږ 4 کلمه دوا تولید کو د افغانستان د داخل مارکیټ لپاره. البته موږ الحمدلله د افغانستان 95% مارکیټ کور کړی. فکر کوم یو څو کوچنی ځایونه چې پر هغه باندې اوس هم زموږ کار روان دي او زموږ ټیم اوس اورېدي د یو ډسټریبیوټر د جوړېدو لپاره د یو نماینده د انتخاب لپاره اوس هم پر کار اخته دي. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا یا د چاره د هیواد لپاره ارزښتناک وبلل او زیاته کړه چې له دې سره د هیواد د نورو پانګوالو لپاره د نوې پانګونې باب پرانیستی دی. د حکومت څخه دا هیله ده چې هر څونه سهولت چې کیږي، هر څونه اسانتیاوي چې د پانګوالو او د پانګه اچونکو په مخه کې ډیر سہولتونه راولي ترڅو نور خلک هم وادار سي او ډیرې فابریکې زموږ د باندې دي هغه اوس دغه ته په اصطلاح زړه ښه کړی دی چې دلته راسي. همداراز د درملو اتحادیې مشر ښاغلی عبدالبصیر پیمان د درملو په برخه کې د دغه ډول پانګونې اغیز مثبت وباله او زیاته کړه چې له دې سره د درملو بازار هم رونق پیدا کړی. د ښاغلی پیمان په خبره دغه چاره د تولیدي اقتصاد لپاره یو ښه پیلامه ده. دا زموږ د دواو په تجارت کې یا د دواو په اړخ کې دا یو ډیر مثبت ګام دی او ان شاء الله دا د دې ظرفیت لري چې د افغانستان مارکیټ د دواو په مشبوکي او زموږ هدف هم دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې یو وارداتي اقتصاد په تولیدي اقتصاد باندې واړوو ځکه چې دا د دولت د پالیسیانو څخه هم یو پالیسي ده او د اقتصاد یو اصل هم دا دی. درمل پلورونکي هم خوښ دي چې په هیواد کې خپل تولید څخه استفاده کوي. د دوی په خبره اوس په ډاډه زړه د خپل هیواد تولیدي درمل تر پیرودونکو رسوي. دا ډیر با کیفیت او ډیر ښه دوا ده. علت دا دی چې فرش د او تازه جوړیږي، تازه تر مشتریانو پورې رسیږي، کیفیت تر نورو دواو ډیر ښه. اوس چې خلک ډیر په خوشاله دي په وداني تولیدات باندې ډیر ځینې خوشاله دي. اوس چې ځینې موږ ته ګراکان راځي اول پوښتنه کوي په دا پلانې کلم مثال سره کلم پرسټامول دی موږ د وطن تولید دستلري حواله غره. په همدې محل د سنوفارما کارکونکي هم خوښ دي چې په خپل هیواد کې خپل هیواد لپاره په یو تولیدي فابریکه کې دنده لري. موږ ډېره مننه کوو د خپل مشرتابه څخه د خپلو ټولو همکارانو څخه ډېر خوشحاله یو. زه ډېر ویاړم چې په داسې صنعت کې کار کوم چې د ډېرو میلیونونو خلکو ژوند ژغوري او ساتي. د شمیرو له مخې افغانستان کې تر دې دمه شاوخوا 80 د درملو کارخونې فعالیت کوي. تمه ده چې له دې سره به په هیواد کې د بهرنیو درملو کاروانه راکمه سي.